بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو د مختلفو خواصو په اړه باندې پیل کړی او هغه خواص چې موږ او تاسې نظر ګلوکوز ته ولوستل، یعنې په هغې کې ډي کاربوهایدریټونه او ال کاربوهایدریټونه یا ډیکسټرا روټیټري کاربوهایدریټونه لیو روټیټري کاربوهایدریټونه دغه یوه لړۍ مو د کاربوهایدریټونو خواص د ګلوکوز ریفرنس ته یا نظر ګلوکوز ته په دې اړه باندې مو یوه درسي لړۍ پیل کړې وه چې پر همدې پار په نننۍ درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د بیټا او الفا کاربوهایدریټونه وپېژنو. مخکې له دې چې په بیټا او الفا کاربوهایدریټونو باندې وغږیږو، یو څه د دې د اهمیت په اړه او د دې د ارزښت په اړه باندې بحث کوو. زموږ او تاسې موضوعیت انرژي ته اړتیا لري او دغه انرژي د کاربوهایدریټونو، شحمیاتو یا هم د امین اسیدونو څخه ترلاسه کولی شي. ولې د دې لپاره چې ټول مواد په میټابولیزم باندې ورسیږي، نه یوازې دا چې له هغې څخه انرژي ترلاسه شي، مختلفې برخې د میټابولیزم که هغه انابولیزم وي او که هغه د کټابولیزم برخې وي، زموږ وضعیت د هغې لپاره مختلف انزایمونه لري او دغه انزایمونه د دغو انزایمونو یوه ځانګړنه دا ده چې په خاص سبسټریټ باندې عمل کوي، یعنې نشي کولی چې په هر ډول سبسټریټ باندې عمل وکړي. د همدغې له ډلې څخه کاربوهایدریټونه او په هغې کې بیا د بیټا او الفا کاربوهایدریټونه زموږ د وضعیت لپاره او زموږ د انزایمونو د فعالیت لپاره اړین دي. دا چې کوم کاربوهایدریټونه زموږ وضعیت په میټابولیزم باندې رسولی شي، پر دې به د الفا او بیټا هایدروکاربنونو له پیژندلو وروسته بحث وکړو. که چیرې موږ او تاسې د ګلوکوز مثال په نظر کې واخلو او ګلوکوز په نظر کې ونیسو، په عادي حالت کې چې کله هغه په یو محلل کې نه وي، دا په زنځیري شکل باندې وي. که چیرې موږ او تاسې دا فرمول په نظر کې ونیسو، همدارنګه نور مختلف کاربوهایدریټونه چې موږ او تاسې پوهیږو که ډایسکرایډونه دي، اولیګوسکرایډونه دي او یا هم که پولیسکرایډونه دي، دا ټول د مونوسکرایډونو څخه جوړ دي. نو پر همدې بنسټ موږ هم په مونوسکرایډونو باندې دغه بحث واضح کوو. بیا کولی شو چې په مختلفو حالاتو کې او په مختلفو کاربوهایدریټونو کې په هغې باندې وپوهیږو. کله چې یو کاربوهایدریټ هغه په محلل کې موږ پوهیږو چې ډیری کاربوهایدریټونه هغه په اوبلن محیط کې یا هم په اوبو کې منحل دي، نو ګلوکوز هم یو له همغه کاربوهایدریټونو څخه دی چې په اوبو کې یا هم په اوبلن محیط کې حل دی. کله چې ګلوکوز یا کاربوهایدریټونه هغه په محلل کې یا په اوبلن محیط کې او یا هم په اوبو کې حل کیږي، له زنځیري شکل څخه خپل شکل ته تغییر ورکوي او بالاخره حلقوي جوړښت ځان ته نیسي. دا چې دغه حلقوي جوړښت ځان ته نیسي، کوم ډول حلقوي جوړښت ځان ته خپلوي، د همدغې ډول څخه موږ کولی شو چې الفا او بیټا وپېژنو. مثلا که چیرې د یوه کاربوهایدریټ د اولی کاربن، یعنې یو مونوسکرایډ دی، 6 کاربونه دی یا هم 5 کاربونه دی، که چیرې د اولی کاربن دی د هایدروکسیل ګروپ پورته لوري ته ځای نیسي، دا چې څه رقم حلقوي جوړښت ته تبدیلیږي پر همدې ویډیو کې ورباندې بحث کوو. یوازې دا چې موږ بیټا او الفا باید وپېژنو. که چیرې د هایدروکسیل ګروپ پورته لوري ته ځای نیسي، دغه ډول کاربوهایدریټونه موږ د بیټا کاربوهایدریټونو په نامه باندې یادوو. مثلا دا ګلوکوز دی، په اوبلن محیط کې ځای نیسي. ومو ویل چې په اوبلن محیط کې کاربوهایدریټونه حلقوي جوړښت ځان ته نیسي، او دا چې ولې حلقوي جوړښت ځان ته نیسي ورباندې بحث کوو یو 2 دقیقې وروسته. ولې کله چې حلقوي جوړښت یې پر دغه څیر ځان ته ونیوی،
د هایدروکسیل ګروپ یې موږ په اولی کاربن کې ګورو په نورو کاربنونو کې زموږ لپاره د هایدروکسیل ګروپ مهم نه دی که چیرې موږ الفا او بیټا کاربوهایدریټونه پیژنو په اولی کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ کوم لوري ته دی پورته دی که لاندې دی مثلا دلته لاندې دی دې انځور کې یا په دې فورمول کې او په دې فورمول کې پورته لوري ته دی کله چې د هایدروکسیل ګروپ په اولی کاربن کې پورته لوري ته ځای نیسي دغه کاربوهایدریټونه موږ د بیټا کاربوهایدریټونو په نامه باندې پیژنو یا مثلا دلته هم او کله چې دا لاندې لوري ته ځای نیسي دې ته موږ بیا د الفا کاربوهایدریټونه وایو کله کله دغه جوړښت په دغه څیر باندې چې موږ او تاسې په دغه فورمول کې وینو اصلا په محلل کې یا په محلول کې په دې څیر باندې نه وي یو بل فضایي جوړښت ځان ته نیسي چې هغه تقریبا د چوکۍ په ډول باندې دی فیسچر جوړښت ورته وایي هلته بیا استوایي حالت کې که چیرې د هایدروکسیل ګروپ ځای نیسي فضایي جوړښت کې د هغې موږ ورته بیټا کاربوهایدریټ وایو که چیرې محوري شکل کې د هایدروکسیل ګروپ ځای نیسي هغې ته موږ بیا الفا کاربوهایدریټ وایو ډېر هغې موضوع ته ژور ځکه نشو داخلېدلی چې بیا موضوع د کیمیا لوري ته ځي د عضوي کیمیا لوري ته او د بیوشیمي کې زموږ لپاره همدغومره کفایت کوي دغه جوړښت چیرې په دغه شکل باندې موږ یو کاربوهایدریټ وینو یا دغه شکل ته تبدیل شوی وي په محیط کې دې ته د هوارت ډیاګرام وایي صرف یوازې په همدې پار دی چې په دغه شکل کې یا په دغه ډول فورمولیشن کې یا جوړښت کې موږ کولی شو چې الفا او بیټا په اسانۍ سره وپیژنو اصلا په محلل کې په دې ډول باندې نه وي چون هغه یوه ماده ده او هغه خپل فضایي جوړښت ځان ته لري چې ومویل تقریبا کې بعضې وخت کې د چوکۍ په ډول باندې فورمول رسمیږي او بعضې وخت کې په دغه ډول باندې په هغه حالت کې چیرې د هایدروکسیل ګروپ محوري جوړښت ځان ته نیسي یا په محوري موقعیت کې ځای نیسي بیا موږ ورته الفا کاربوهایدریټ وایو او که چیرې بیا هغه په استوایي حالت کې قرار لري هغې ته بیا موږ بیټا کاربوهایدریټونه وایو زموږ او ستاسې د وضعیت لپاره تر څو زموږ او تاسې وضعیت وکولی شي کاربوهایدریټونه په مصرف باندې ورسوي هغه میټابولیزم ته داخل شي نو هغه کاربوهایدریټونه چې هغه الفا کاربوهایدریټونه دي اړین دي زموږ او تاسې په وضعیت کې چې کوم انزایمونه د کاربوهایدریټونو د میټابولیزم لپاره وجود لري هغه الفا کاربوهایدریټونو لپاره دي بیټا کاربوهایدریټونه زموږ او تاسې وضعیت په مصرف یا هم په میټابولیزم باندې نشي رسولی یو څه چې باید په یاد ولرو دا موضوع اړینه په دې ده که چیرې موږ سیلولوز په نظر کې ونیسو چې یو پولیساکراید دی په وروستیو ویډیوګانو کې موږ په هغې باندې بحث هم کوو یا مثلا که چیرې موږ نشایسته په نظر کې ونیسو د نشایستې او د سیلولوزو یوازینی توپیر دا دی چې هلته بیټا اړیکې وجود لري ګلایکوزیډیک په سیلولوز کې ولې په نشایسته کې الفا ګلایکوزیډیک بانډز یا الفا ګلایکوزیډیک رابطې شتون لري همدا لامل دی چې سلولوز موږ او تاسې په میټابولیزم باندې نشو رسولی په هیڅ صورت کې نور هیڅ توپیر نه لري دواړه د ګلوکوز څخه جوړ شوي دي د ګلایکوزیډیکو رابطو په واسطه باندې یوازینی توپیر یې په بیټا او الفا کې دی چې په سلولوز کې د بیټا رابطې شتون لري او په نشایسته کې یا په ګلایکوجن کې هلته بیا د الفا رابطې شتون لري الفا ګلایکوزیډیک رابطې او بیټا ګلایکوزیډیک رابطې په مختصر شکل سره داسې ویلی شو هغه ګلایکوزیډیک رابطه چې د الفا کاربوهایدریټ په واسطه باندې رامنځته کېږي موږ هغې ته الفا ګلایکوزیډیک باند وایو او هغه ګلایکوزیډیک رابطه چې د بیټا کاربوهایدریټ په واسطه باندې رامنځته کېږي هغې ته موږ د بیټا ګلایکوزیډیک رابطې نوم ورکوو د الفا او بیټا ګلایکوزیډیک رابطې دا چې ګلایکوزیډیک رابطه څه شی دی موږ په همدې پار بېله درسي ویډیو لرو په هغې کې به انشاءالله په مفصل ډول باندې موږ په ګلایکوزیډیک رابطه باندې وغږېږو چې څنګه رامنځته کېږي هدف دا دی چې د بیټا او الفا کاربوهایدریټونو پیژندل زموږ لپاره
په میټابولیزم کې یا دویمه بیوشیمي کې چې موږ ان شاء الله په هغې باندې هم په راتلونکي کې کار کوو، درسي ویډیوګانې به یې جوړوو. هغې کې زموږ لپاره مهم دی او اهمیت یې او ارزښت یې په همدې کې دی چې زموږ وضعیت کوم کولی شي په مصرف ورسوي، په میټابولیزم یې ورسوي، کوم هغه کاربوهایدریټونه نشي کولی چې په میټابولیزم باندې ورسوي. راځو دې موضوع ته چې کاربوهایدریټونه څنګه حلقوي جوړښت نیسي په اوبلن محیط کې. په عادي حالت کې مو وویل چې کاربوهایدریټونه موږ یوازې د یو ګلوکوز مثال په واسطه باندې دا موضوع روښانه کوو. بیا موږ کولی شو چې په ټولو کاربوهایدریټونو باندې یا په نورو مالیکولونو باندې هم دا موضوع تطبیق کړو. کاربوهایدریټونه دوی په عادي حالت کې زنځیري جوړښت ځان ته لري. مثلا دغه جوړښت دی موږ وینو چې په دغه شکل باندې وي. دوه موضوعګانې یا دوه لاملونه دي چې کاربوهایدریټونه حلقوي جوړښت ته تبدیلیږي. دا چې بیټا ته تبدیلیږي او که الفا ته، هغه مهمه موضوع نه ده، ولې دا یو حلقوي جوړښت ته تبدیلیږي او بیا کله چې حلقوي جوړښت ته تبدیل شي الفا او بیټا پکې رامنځته کیږي. یو لامل دا دی چې په دوی کې موږ تاسې د کاربوهایدریټونو په تعریف کې ویلي چې دلته یا د الډیهاید ګروپ شتون لري او یا هم د کیټون. او دویم دا دی چې په دې کې څو مختلف یا په څو تعداد سره د هایدروکسیل ګروپونه یا د الکول ګروپونه هم شتون لري. دا مثلا دلته 1 2 3 4 تقریبا 5 دانې د هایدروکسیل ګروپونه یا د الکول ګروپونه دي او پوهیږو چې دواړه وظیفوي ګروپونه دي، دواړه کولی شي تعامل ترسره کړي. نو یو لامل دا دی چې د الډیهاید یا هم د کیټون ګروپ چې یو فعاله ګروپ دی یا یو وظیفوي ګروپ دی او تعامل ترسره کولی شي، او همدارنګه د الکولو ګروپونه موجود دي او دا هم فعاله ګروپ دی، وظیفوي ګروپ دی، کولی شي یو تعامل ترسره کړي، یو رابطه جوړه کړي. نو یو لامل دا دی چې دوی په خپلو کې سره تعامل کوي او بالاخره حلقوي جوړښت ځان ته نیسي. دویم لامل دا دی چې موږ او تاسې کله دا په اوبلن محیط کې داخلوو، هغلته دا حل کیږي او د حل کېدو پروسه موږ او تاسې په کیمیا کې ویلې ده چې ساده مثال یې سوډیم کلوراید دی یا هم د خوراکي مالګه. کله چې هغه په یو اوبلن محیط کې ځای نیسي، سوډیم مثبت او کلوراید منفي حالت ځان ته نیسي او د اوبو د مالیکولونو په واسطه باندې چې هلته د هر اوبو هر مالیکول نسبتا مثبت چارج لري او نسبتا منفي چارج لري، بالاخره د سوډیم او د کلوراید مالیکولونه یو له بله سره احاطه کوي او بالاخره هغه ماده یا مثلا د اوبو مالګه په اوبو کې حلیږي. همدارنګه کله چې موږ وایو چې ګلوکوز یا هم کاربوهایدریت په یو محیط کې یا په یو محلل کې چې باید اوبلن وي یا هم اوبه وي په هغې کې منحل دی، دا هم په خپلو مالیکولونو باندې یا په آیونونو باندې البته په آیونونو باندې بیلیږي او بالاخره کله چې آیونونه رامنځته کیږي هغه کولی شي بیا هم حلقوي جوړښت ونیسي. لامل یې دا دی چې که چیرې موږ او تاسې دغه رابطه یا دغه د هایدروکسیل ګروپ په نظر کې ونیسو، چون د هایدروجن ګروپ یو پروټون لري او پروټون یې هم د اکسیجن سره مصروفه ده یوې لوري ته، یعنی یو پروټون لري او الکترون یو الکترون لري، الکترون هم د اکسیجن سره شریک کړی دی. دغه پروټون چې کله دلته په هسته کې موجود دی شاوخوا ته خپل تاثیرات لري چې مثبت چارج لري او هایدروجن ته دلته نسبتا مثبت چارج ورکوي. البته دا موضوع د بیوشیمي مربوط نه ده ځکه ډیره نشو واضح کولی، یوازې یو تکرار پې باندې کوو. دا د کیمیا موضوع ده. هغه ورونه ډاکټر صاحبان چې بیا پوښتنه لري کولی شو هغوی ته په یوه بېله درسي ویډیو کې دا موضوع لا ښه روښانه کړو. دلته نسبتا مثبت چارج رامنځته کیږي د هایدروجن او همدارنګه چون دلته اکسیجن دی او اکسیجن هم دوه الکترونونه په یو لوري کې مثلا د کاربن سره مصروفه دي او پروټونونه بیا نه دي مصروفه، نو دې لوري ته تقریبا نسبتا منفي چارج رامنځته کیږي. همدغه لامل دی چې دلته چون مثبت چارج نسبتا البته مثبت چارج او دلته هم نسبتا منفي چارج رامنځته کیږي، دوی یو بل سره کولی شي تعامل وکړي او بالاخره یوه رابطه جوړه کړي د الډیهاید ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ او حلقوي جوړښت یا حلقوي شکل دوی ته وربخي.
دا چې ولې اول کاربن د پنځم کاربن سره یا اول کاربن کې چون الډهاید ګروپ ته د پنځم کاربن د هایدروکسیل ګروپ سره تعامل کوي ولې له څلورم سره نه کوي ولې له دویم سره نه کوي ولې له دریم سره نه کوي دا مختلف دلایل لري چې بیا هم یادونه کوم چې دا د کیمیا موضوع ده نظر جوړښت نظر موقعیت نظر حالت دا توپیر کوي شرایط توپیر کوي ولې په بیوشیمی کې باید موږ همدومره پوه شو چې اول کاربن له پنځم کاربن سره تعامل کوي او بل اخره حلقوي جوړښت ځان ته نیسي په ځینې مواردو کې یا په ځینې حالاتو کې الفا جوړښت ځان ته نیسي او په ځینې حالاتو کې بیټا جوړښت ځان ته نیسي چې تقریبا کچېرې موږ د هغوی سلنه په نظر کې ونیسو 38 سلنه الفا کاربوهایدریټونه رامنځته کیږي 2 سلنه تقریبا البته دا تقریبي دی 2 سلنه بیټا کاربوهایدریټونه رامنځته کیږي همدارنګه یو بل څه چې باید پوه شو هغه دا دی چې بعضې وخت کې موږ له زنځیره هم کولی شو د کاربوهایدریټونو د الفا او بیټا جوړښت وپېژنو ولې هغه موضوع ډېره اړینه نه ده ځینې وخت کې داسې وي چې دغه ګروپ چپ لوري ته وي که چیرې چپ لوري ته وي د بیټا کاربوهایدریټ رامنځته کیږي لکه دا او ځینې حالاتو کې داسې وي چې ښي لوري ته وي که چیرې ښي لوري ته وي بیا هلته الفا کاربوهایدریټ رامنځته کیږي هغه دومره اړینه موضوع نه ده ولې ښه ده چې په ذهن کې مو وي مهمه یې همدا د پورته او لاندې شکل دی چې بیا هم په روابطو کې ګلایکوزیلیک رابطې چې کله مثلا د بیټا کاربوهایدریټ په واسطه باندې رامنځته کیږي موږ هغه رابطه تشخیصولی شو چې په هر سټپ کې یا په هر قدم کې کله چې موږ مثلا ډایسکرایډونو کې مطالعه کوو یا پولیسکرایډونو کې کوو او په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په هغې باندې غږیږو انشاءالله ټول به په مفصل شکل باندې واضح کوو چې مثلا کومه رابطه بیټا ده او څرنګه موږ کولی شو په یو فورمول کې د بیټا رابطه وپېژنو یا هم څنګه موږ کولی شو چې الفا رابطه وپېژنو د یو فورمولیشن یا د یو فورمول له مخې په هغې کې بیا په هره موضوع باندې بیل بحث کوو نننۍ درسي ویډیو مو همدغومره وه ستاسې له پاملرنې نړۍ مننه کوو هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی سره پوښتنې پاتې کېږي کولی شئ د کمنټ له لارې یا هم زموږ د فیسبوک د پاڼې له لارې خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ انشاءالله موږ او زموږ ټیم به کوښښ کوي ستاسې پوښتنو ته او ستاسې نظرونو ته وخت ورکړي او هغه به انشاءالله په شریکه سره حلوو مننه بیا هم